نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مازیګر مونځ په مسجد نبوي کې وکړو او 10,000 صحابه کرام د ځان سره مرګري کړو او یې چې زو مکه مکرمه باندې حمله کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیبیانو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دوه بیبیانې ملګری وي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها او میمونه رضی الله تعالی عنها دا دوه بیبیانې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې سفر کې وي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام جحفی ته ورسید ذوالحلیفہ نو الته سره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه میلو شو چې د خپل کور سامان په سارو باندې بار کړی دی او خپل بچی ور سرم دی او کور والا ور سرم ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل عباس تر چرته رواني ورته د الله پاک پیغمبره زه درتلم مدینه منورې ته ما هجرت کو زه خو تا پسې در رواني ما ته خو دې خوا را رواني نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خپل اهل او عیال او سامان چې کم دی دا مدینه منورې ته ولېږه او ته زمونږ سره ملګری شې مونږ په مکه باندې حمله کوو نو ته زمونږ سره جهاد له روان شه نو عباس رضی الله تعالی عنہ د دغه ځای نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مرګره شو اصل کې د عباس رضی الله تعالی عنہ مخکې مسلمان شوی دا مخکې مسلمانو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وې زه مدینه منورې ته هجرت کوم درځم خو نبی علیہ السلام به منع کوي عباس ته مرزه ته مکه کې پاتې شه خپل اسلام پټ د خلکو نه وساته دې د پاره چې موږ ته د مکه د خلکو خبر راکړي ته موږ پسې مرزه نبی علیہ الصلوۃ والسلام عباس رضی الله تعالی عنہ د مقام جحفی نزان سره مرګره کوي عزت زموږ مرګره شچزو بیا مخکې تللی یو بل مقام دی چې هغې ته مقام ابوا ویلی شي چې هلته کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپلو صحابه کرامو سره ورسېدو نو هلته ورسره یو 3 تنه نور میلو شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو ابو سفیان دا ابو سفیان نه دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی نو یو ابو سفیان دویم عبد الله بن امیہ دا دوه تنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په مقام ابوا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا دوه تنه میلو شو یو ابو سفیان او دویم عبد الله ابن امیہ ما درته وی دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث د حارث زوی دی او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضاعی ورو مو د ابو سفیان رضاعی ورو ځکه نبی علیہ السلام د حلیمی بیبي په خوړلیو کنه او د ابو سفیان هم د حلیمی بیبي په خوړلیو نو دا دواړه رضاعی ورو مو نو د نبی علیہ السلام د تر زوی مو رضاعی ورو مو او دا د نبی علیہ السلام د وړوکوالي ډیر سخت ملګری و داسې ملګری و چې نبی علیہ السلام بچرته و نو دی به ورسره و داسې کنه په دې وړوکوالي کې مرګتیا وي د هلکانو کنه نو دوی ملګري وو د تره زامن مو ملګري مو چې چېرته به نبی علیہ السلام هلته به سره د ابو سفیان خامخا موجود و داسې مرګتیا وه ډېر یو بل باندې مین و خو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه کنه نو د ټول نه سخت دشمني د ابو سفیان شو او داسې دشمن شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د نبی علیہ السلام خلاف اشعار به جوړول بیا او ډمې به یې راوستې او هغه به یې ګډولې خلکو ته به یې وي چې تاسو دې پیغمبر له راځئ زه درته د هغې نه ښکلی مجلس لګومه زه درته د هغې نه ښکلی یو مجلس لګوم دې له ولې نه راځئ چې هغه خواله ځئ دومره د نبی علیہ السلام سخت دشمن و یا هغه چې د وړوکوالي ملګری و چې کله نبی علیہ السلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه بیا هغه چې د ټول نه سخت بدترین دشمني دی شو د نبی علیہ السلام په سپکاوي کې به اشعار ویلو او حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ به بیا دله جواب ورکو د نبی علیہ السلام د طرف نه دا بل چې عبد الله بن امیہ دا د نبی علیہ السلام د خپل د ترور زوی دا د عاتکې زوی و د عاتکه بنت عبد المطلب د نبی علیہ السلام ترور و د پلار د طرف نه چې کومه د نبی علیہ السلام ترور و د هغې زوی عبد الله بن امیہ نو دا د نبی علیہ السلام د خپل سکه ترور زوی و
خو دیم د نبی علیه السلام ډېر سخت دشمن و. یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام د اسلام دعوت ورکو نو دی عبدالله ابن امیه ورته څه ووي ته ما ته د اسلام دعوت راکړه چې زه پیغمبر یم. نبی علیه السلام وی او زه الله رښتینی پیغمبر را لېږلم. دی عبدالله ابن امیه ورته ووي که نه وی که ته چېرته اسمان ته وخېږې زه درته ګورم چې ته اسمان ته روان او اسمان کې یو سوری وشي او ته په هغې کې ننوځې او د هغې طرفه در سره فرشتې ملګري او تا یو خط راغستی د الله د طرف نه او په هغې کې الله لیکلي چې دا زما پیغمبر دی بیا دې نه منم. دا دومره بیا د نبی علیه السلام سخت دشمن شو دومره سخت دشمن شو. نو په مقام ابوا کې دا دواړه د نبی علیه الصلاة والسلام سره میلاو شو. چې دوی میلاو شو صحابه کرامو ته تپوس وکړه که تاسو چېرته ځئ وایي موږ خو مدینې منورې ته در روانو په نبي علیه السلام باندې ایمان موږ راوړو. صحابه کرام راله نبی علیه الصلاة والسلام له زیری ورکو وی د الله پاک پیغمبره ستا د وړوکوالي هغه دوست ابو سفیان او ستا د خپلې ترور زوی عبدالله بن امیه هغه دواړه مسلمانېږي اجازه ته ورکړه چې راشي کلمه ورته ووایي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل زما مخې له مه راولئ زما مخې له مه راولئ. صحابه کرام حیران شو د الله پاک پیغمبره تا خو به د دوی دپاره ډېرې دعاګانې غوښتې ته خو به په دوی پسې ډېر زیات خفه وې او دعا به دې غوښته چې الله یو مې د وړوکوالي ملګری دی یو مې د ترور زوی دی الله دا مسلمانان کا او اوس چې هغه مسلمانېږي ته ترې مه خاړئ. نبي علیه السلام وفرمایل بس ما خوالی مه راولئ دوی ما ته ډېر تکلیف راکړی دی دوی ما ته ډېر زیات تکلیف راکړی زما خوالی مه راولئ. هر صحابي به راته خوشحالېده به په نبي علیه السلام به یې زیری کو چې د الله پاکه پیغمبر ستا د وړوکوالي دوست ابو سفیان او ستا د ترور زوی عبدالله بن امیه مسلمانېږي رایولو. د نبی علیه السلام د طرفه به ورته جواب میلاو شو ما خوالی مه راولئ زما خوالی مه راولئ. د نبی علیه الصلاة والسلام سره ام سلمه رضی الله تعالی عنها په دې سفر کې دوی هغې ته وویل وي ته زموږ لږ سفارش وکړه نبی علیه الصلاة والسلام ته که نه. نو ام سلمه رضی الله تعالی عنها راله نبی علیه الصلاة والسلام لره وی د الله پاکه پیغمبره ستا د نبوت او ستا د ښو اخلاقو نه خو پردی خلک محرومه نه دی دا یو دی د وړوکوالي دوست دی او بل دی د ترور زوی دی دوی به ستا د اخلاقو نه څنګه محرومه ځي. د الله پاکه پیغمبره اجازه ته ورکړه چې راشي چې ایمان راوړي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ام سلمه ډېر تکلیف یې راکړی دی دواړو نو دې دواړو ډېر تکلیف راکړی یو زما په سپکاوي کې اشعار جوړولو او دې بل ته ما خبره وکړه د ایمان نو ده ماله داسې جواب راکړو چې کو د الله د طرف نه سره فرشتې راشي او ماله د الله د طرف نه خط راوړي بیا دې نه منم داسې جواب د ماله راکړی دی. دوی رالو علي رضی الله ام سلمه رضی الله تعالی سپارش کوي د الله پاکه پیغمبره زما امید دی چې دا به ستا نه محرومه نه پاتې کېږي زما امید دی چې ته به دوی محرومه کوې نه. دلته کې دوی دواړه راله علي رضی الله تعالی عنه لره علي رضی الله تعالی دوی دواړو ته وویل زه درته یوه طریقه ښیم زه درته یوه طریقه ښیم کېدای شي نبي علیه السلام تاسو معاف کوي څنګه داسې وکړئ که نه چې تاسو لاړ شئ چاته وایئ ما او ډایرکټ د نبی علیه السلام مخې ته ودرېږئ په خپله ورشئ چاته وایئ ما او چې د نبی علیه السلام مخې ته ودرېږئ که نه نو دا آیات په ووایئ تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین. دا آیت په سوره یوسف آیات مبارکه دی چې کله د یوسف علیه السلام ورونه راله یوسف علیه السلام ته ودرېدل او وی پېژنده چې دا خو زموږ ورور دی او موږ کوی ته ورته وکړی و او الله د هغه نه څه جوړ کړی دی بادشاه او پیغمبر یې جوړ کړی دی د ملک بادشاه دی اوس موږ خو کوی ته ورته وکړی و. نو وروڼو یې وي تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین قسم په الله الله ته په موږ باندې غوره کړی موږ خطا کارو ته الله غوره کړی په موږ باندې موږ نه خطایي شوې ده. ولاړ شئ د نبي علیه السلام وړاندې مبارک وړاندې ودرېږئ د نبي علیه السلام او دا آیت مبارکه تاسو ووایئ. ابو سفیان چې څنګه راغی او نبی علیه الصلاة والسلام ته مخامخ ودرېد که نه دا آیت یې ووي تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین قسم په الله د الله پاکه پیغمبره الله ته په موږ غوره کړي خو موږ خطاکارو موږ نه پوهېدو. چې کله دا آیت یې ولوستو نبی علیہ السلام چې ورته څنګه وکتل نو نبی علیہ السلام ولې جواب ورکو وی لا تثریب علیکم اليوم په تاسو هیڅ ملامتیا نشته دی یغفر الله لکم وهو ارحم الراحمین الله به تاسو ته بخښنه وکړي الله ډېر رحم کوونکی دی زه تاسو مسلمانان شوئ. ګوره نبی علیہ السلام به چې څوک به ورته مخامخ راغی بیا به نبی علیہ السلام مخ مبارک نه شو ټینګولی ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل لا تثریب علیکم اليوم په تاسو هیڅ ملامتیا نشته دی خیر دی به کومه ته خو هر څه ویلي ما معاف کړي بیا
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل الاسلام یخدم ما کان قبله تاسو چې مخکې ما سره څه کړي دي اسلام هغه ارس تاسو ختم کړو هغه ارس تاسو ختم شو د اسلام د وجه نه ټول ګناهونه درته الله معاف کړو دی ابو سفیان به بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدح کې اشعار ویل په مدح کې به اشعار ویل او دی به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخامخ نه راتو نه براتو د نبی علیہ السلام نه به څنګه څنګه ته ګرځیدو او هانه کې نبی علیہ السلام بوله د جنت زیری ورکول اے ابو سفیان اے زما د وړوکوالي مرګریا اے زما رضاعی ورور ته خو جنتی نبی علیہ السلام بوله د جنتی زیری ورکو خدای به شرمېده په خپل کړو باندې دوم رستو مانو او دا رنګي عبد الله ابن ابي اميه دغه با د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چرته دې په ژوند کې هم د نبی علیہ السلام ته بر بیان دي کتلی چې کوم ځای کې به نبی علیہ السلام او د بابا صلی الله خطه قتل د خپل ملامتیا د وجه د نبی علیہ السلام ته بر بیان وکتلی بهر حال په لار کې ورسره دوی میلو شي د دواړه ملګری د دواړه صحابه کرام ابو سفیان او عبد الله ابن ابي اميه دوی مسلمانان شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د رمضان المبارک میاشو پر لسم رمضان دوی روان شي وو د نبی علیہ السلام او د صحابه کرام روزه وا خو چې یو ځای ته ورسېدل نو په نبی علیہ السلام باندې په خپله هم او په دې صحابه کرامو باندې هغه روژه ډېره ګرانه شوه ځکه یوه ګرمي وه دویم جهاد ته روانو نو کمزورتیا هم په بدن کې راتله نو چې نبی علیہ السلام وکتل چې زما صحابه کرام د روژې د وجې نه کمزوري کېږي نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمایل روژه ماته کړئ روزه تاسو څه کوي ما ته کوي ځکه حدیث مبارک کې راځي لیس من البر الصيام فی السفر دا نیکی نه ده چې ته په سفر کې روزه ونیسي دا نیکی نه ده چې ته په سفر کې څه ونیسي روزه ونیسي نو نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمایل په خپل روزه ما ته کړه صحابه کرامو ته وفرمایل تاسو روزه څه کوي ما ته کوي ځکه جهاد ل روان یې کمزوري کېږي روزه اس په نبی علیہ السلام په صحابه کرامو څه کړله ما ته کړله د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې کو سفر د مشقت وي تکلیف والا سفر وي نو پای کې ته روزه خوړی شي بیا چې کله کوجه شي د هغې به سره وګرځئ قضا به راوګرځئ خو که چېرته سفر د ارام وي لکه نن سبا ایر کنډیشن والا بسونه دي جهازونه دي هېڅ تکلیف پکې نه نو که سفر د راحت وي بیا روزه نیول بهتر دي غوره دي وجه دا ده چې د روزې مبارکې چې کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا نشته ځکه چې د رمضان مبارک کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا نو اگر چې د دې روزې به ته وروسته قضا راوګرځئ خو په رمضان المبارک کې چې د روزې کم ثواب هغه خو نشته دی که نه هغه رحمتونه هغه فضیلتونه خو بیا نشته دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرامو روزه ماته کړله مقام مر الزهران ورته ویلی شي ځکه اوږد سفر دی د مدینې منورې نه چې مکې مکرمې ته ځي الله دې موږ ټول بار بوزي ډېر لوی سفر دی نو چې کله مقام مر الزهران ته راورسېدل که نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل صحابه کرامو ته وایي دلته تاسو پړاو واچوئ دلته کې ځکه شپه ده دلته آرام کو ماسخوتن ټیم نو چې دا تیاره خوره شوه که نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وایي د خپلو خیمو سره ورونه بل کړئ اور نه دی اور بل کړئ دا د عربو عادتو چې کوم ځای کې به یې پړاو اچو که نه نو هلته کې به یې د خپلو خیمو سره اور بل کو یو خو پخلی مخلی به هم تیارول ځان لا دویم دا اور به یې ځکه بل کو چې دا لوکي برخ وخیږي او خلک یې ویني چې دلته قافله راغلې او قافله پاتې کېږي نو خلک به راغې د هغې سره به یې تجارت وکړو څه به یې په دوی خرڅ کړو څه به یې د دوی نه واغستل داسې تجارتي قافلې به روانې وي نو د اور به یو علامت په د لرې نه به ښکاره شو چې پلانکي ځای کې قافله د خلک به راټول شو نو تجارت پالته کې وشو میله به ولګېدله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د خپلو خیمو سره تاسو بل کوئ ورونه بل کوئ دغلته کې مکې واړه ته خو پته وه چې موږ د نبی علیہ السلام سره واده خلافي کړې ده او یو ورځ به نبی علیہ السلام په مکه باندې حمله کوي کو هر کله ده خپل ځان خو ورته معلوم و چې موږ بدعهدي کړې ده نو دوی به کله کله د شپې چکر لګو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه څه حمله ممله خو نه کېږي نو درې تنه راوتي وو یو ابو سفیان ابن حرب او دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې کسانو د مکی سردارانو دوی راوتي وو بارې چکر وو چې یاره د مدینې منورې د طرفه خو خیر دی که نه څه حملې مملې خو بس دغه نه دوی چې وکتل خیمې لګېدلې ورونه بلیږي دا یو بل نه تپوس کوي
وی بودیله د ابو سفیان د بودیل نه تپوس کوي بودیله معلومیږي دغلته کې چېرته قافله راغلي اور بلګي خیر خو دی نو دا بودیل ورته وی دا د بنو خزاعه یو لښکر دی هغه دغلته تېرېږي د بنو خزاعه یو لښکر دی په دغې طرف باندې تېرېږي نو ابو سفیان ورته وی بودیله لږ د عقل لږ کار واخله بنو خزاعه دومره زیات دي ته خو د خیمو د ورونو ته وګوره که نه هغه دومره زیات دي هغه چېرته ډېر خلک دی ټول ملک د اور نه ډک دی وی زه چې لږ تماشه وکړو خواله ورشو که نه چې لږ ورنږدې شو د نبي علیه السلام صحابه کرامو هغې چوکیداري کوله دا درې واړه ونیول ګرفتار یې کړو چې ونیول بس یو ابو سفیان یې ونیو دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې واړه ونیولو چې ونیول عباس رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو کنه دلته سره کسان خبرې کوي څوک وي وجنو څوک وي نبی علیہ السلام خواله بیا دا خبرې ورسره کوي په دې کې دغه تېرېدو عباس رضی الله تعالی عنہ عباس رضی الله تعالی عنہ په خچره باندې سور دی نو چې خبرې واورېدې ویره دا خبرې خو د ابو سفیان دي خبرې د چا دي د ابو سفیان وای پیژندو کنه نو आवाज ورته کو نږدې ورغی ای ابو سفیان ابو سفیان منډه کړوي عباس ته دلته وی او زه دلته ما وی وجنی می ما بچ کا نو عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایلو ای ابو سفیان قسم په الله کو د بچ کېدو بل لاري خو زما خچر تر اخې جنو اله به بچ کېږي زما خچر تر اخې جا بس ابو سفیان منډه کړه د عباس رضی الله تعالی عنہ سره په خچر سره شاته کېناستو عمر رضی الله تعالی عنہ چې وکتل چې ابو سفیان دی تورې راویسته او رامنډې کړې رامنډې و چې دا خو د نبي اسلام د ټولو نه سخت دشمن دا دی ځکه غزوه بدر کې دی و په غزوه احد کې دی و په غزوه خندق کې دی و په ټولو جنګونو کې د نبي اسلام خلاف جنګېدل او مشري به یې کوله عمر رضی الله عنه چې ولیدل چې ابو سفیان لاس له راغلی دی او مسلمان شوی هم نه دی توره راواغسته او رامنډې کړې ابو سفیان د عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وی عباسه وی دا پوری هو عمر نه دی را روان وی را روان دی وی قسم په الله زما د مرګ د پاره را روان دی وی زما د مرګ د پاره را روان دی جو عباس رضی الله تعالی عنہ خچر په منډه کو وز عمر رضی الله پیدل عباس رضی الله په خچرو د په منډه اغسته دی نو د شاعلی وته عمر आवाज وکړو وی ای عباس قسم په الله له ګودري کده خو د نبی اسلام ډیر سخت دشمن دی ته زمانه چرته زغلای او کو د نبی اسلام خواله دی بوس بیا زما په لاس نه راځي ځکه چې د مسلمانېږي او نبی اسلام ول پناه ورکوي خو د نبی اسلام د رسیدونو مخکې لګي مال راکړي چې د خپل توره لګه ساړه کما عمر رضی الله عنه سي منډي وخي عباس هم په منډه اغسته دی هغه ازغلی عمر نه ته منډي وي حتی در دې چې د نبی اسلام خواله ورسو وی د الله پاک پیغمبره ابو سفیان دی را سره ابو سفیان دی را سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ښا ابو سفیان دی او وی دې کم ځای وي استا ملګرو گرفتار کړي دي استا ملګرو څه کړي دي گرفتار کړي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان ته ویل ابو سفیان ایمان راوړه زه درته وسم هم ایمان راوړه اگر چې زما ډېر سخت دشمني اگر چې زما ډېر صحابه کرام ستا د لاسه شهیدان شوي دي خو اوس درلم دعوت در کوم ایمان راوړه ایمان راوړه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی د زرو کافرو قتل کول دا ما ته خوښ نه دي بلکې ما ته خوښ د یو تن مسلمانېدل دي زه دا نه خوښوم چې زر کافر دی قتل شي زه ډېره مینه د دې سره لرم چې یو کافر دی مسلمان شي د دې سره مینه لرم وی ابو سفیان زه درته وایم چې مسلمان شه ابو سفیان نه مسلمانېدو انکار یې کوه هغه نور دوه ملګري چې کوم ورسره وو بودیل ابن ورقه او حکیم هغې خو ایمان نه راوړو خو نبی اسلام ته څنګه مخامخ شو کلمه ویل مسلمانان شو خو د ایمان نه راوړو اوس عمر رضی الله تعالی ته سیټ ته ولاړ دی توره رستلی ده وی د الله پاک پیغمبر دی نه مسلمانېږي او داسې موقع بیا نه راځي زما د تورې په حواله یې کا زما د تورې په حواله یې کا بار دا خبره کوي بار دا خبره کوي عباس رضی الله تعالی په عمر رضی الله تعالی پسې داسې سر راواړولی او ګرځېدو ته وی عمر غلی شه خو ستا د قبیلې سړی بیا به دا نه ویلي چې وجنه وای ګوره دغه ته کو وی کو ستا د خاندان او ستا د قبیلې سړی بیا به دا نه وي چې وجنه وای خو دا زمونږ د قبیلې سړی دی ځکه بار وایي چې وجنه وای عمر رضی الله تعالی داسې عباس رضی الله تعالی ته وکتل وی عباسه وی زما پلار خطاب نه دی خطاب وی قسم په الله چې ستا په ایمان زه څومره خوشحاله شویم که نه که دومره زه د خپل پلار په اسلام هم خوشحاله شوی وی چې زه خبر شوم چې عباس مسلمان شو وی ما ته دومره خوشحالي راله که خطاب مسلمان شوی زما پلار زه دورونه خوشحالېدم
وجه دا ده کنه چې ته د نبی علیہ السلام ترې او ستا په ایمان باندې نبی علیہ السلام ډېر خوشاله شو. نو چې ما وکتل چې د نبی علیہ السلام تر مسلمان شو، نبی علیہ السلام کوم خوشاله ده کنه، وی ما ته خوشاله ډېر محبوب ده. وی زما زړه خو داسې ده نور چې ته راته څه وایې نو هغه راته وایه نو. زه دې د دې وجې نه وژنم چې دا زما د قبیلې نه دی، زه دې د دې وجې نه وژنم چې دا د نبی علیہ السلام ډېر سخت دشمن دی. نبی علیہ السلام عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی عباس د خپل خیمې ته بوز هلته به شپه وکړي. د ابو سفیان ځان سره بوزه هلته به شپه وکړي. که دا صحابه کرام یې ګورې پرېږدي نه، د ده ځان سره بوست خپلې خیمې ته. نو عباس رضی الله تعالی عنہ د ابو سفیان ته دعوت ورکوي، وایي ابو سفیان مسلمان شه. ټول عمر مو ګټو ته او لوټو ته او بوټو ته سجدې وکړې، څه یې راکړو؟ بوتانو ته سجدې وکړو، څه خو تې ومونتل؟ مسلمان شه. او تا ته هم پته ده چې دا رښتینی پیغمبر دی او ما ته هم پته ده چې زما دا وراره رښتینی پیغمبر دی، ولې په ایمان نه راوړي؟ ابو سفیان راته په جواب کې څه وایي؟ عباس ډېره ښه پته راته ده چې رښتینی پیغمبر دی، ښه راته علم دی، ولې نه پوهېږم چې رښتینی پیغمبر دی. وی ولې ایمان نه راوړې؟ مړه وی څنګه ایمان راوړم؟ غیرت راله اجازت نه راکوي، غیرت لره اجازت نه راکوي. زه اوس په دې ایمان راوړم دا خلک به څه وایي؟ زمونږ د پښتو غیرت دی که نه، زمونږ د پښتو غیرت دی. مړه وایي دا کروړ مې دې پسې نورې تاوان شي خو دا کار نه کومه. زمونږ د پښتنو دا غیرت دی که نه. ته به یو سړي ته په جرګه کې سوال کوي، منت کوي، دا به ورته ووایي چې لکه ستا پکې پیدره دا کار ولې نه کوي؟ مولوي صاحب د پیدې نه زما دې پسې یو کروړ نورې تاوان شي خو نه یې کومه، نه یې کومه. ولې لکه بس ما له غیرت دا اجازت نه راکوي. نو هغه د هغې هم هغه د جاهلیت غیرت و، د جاهلیت غیرت و. وی ښه راته پته ده چې رښتینی پیغمبر دی، رښتینی پیغمبر دی. وی ایمان ولې نه راوړې؟ مړه نو زه به دې خلکو سره سترګې څنګه مخامخ کوم چې زه په دې ایمان راوړم، په دې ایمان راوړم. بهرحال عباس رضی الله تعالی عنہ قایل نه کو په دې خبره باندې، په دې خبره قایل نه کو چې ایمان راوړم. سحر شو، بیا ورسره عباس رضی الله تعالی عنہ ملګری دی. وی راځه نبی علیہ السلام خواله ځو. خو چې څنګه را روان دی او په نبی علیہ السلام یې سترګې ولګېدې که نه، نو بې اختیاره وي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. ایمان یې راوړ. ابو سفیان مسلمان شو. چې مسلمان شو ابو سفیان، عباس رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی د الله پاک پیغمبران د ابو سفیان چې دی د مکې سردار دی، د مکې مشر پاتې شوی دی. نو دته دا فخر لږ خوند ورکوي، دا خوښوي چې ما ته لکه څه یو امتیازي غونته شان وی، لکه ده دا خبرو سره لږه مینه ده. نو دته یو عهده غونته که ورکړي چې دی پرې خوشحاله شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی څوک چې د ابو سفیان کور ته په مکه کې داخل شو هغه ته امن دی، هغه ته څه دی؟ امن دی. دا ورله نبی علیہ السلام یو عزت ورکو که نه. د ابو سفیان کور ته چې په مکه کې څوک داخل شو هغه ته امن دی، هغه ته به موږ هېڅ نه وایو. ابو سفیان ورته وایي د الله پاک پیغمبر زما کور خو دومره دی نه چې ټول خلک پکې داخل شي، خو لږ کسان به داخل شي، هغه نور به چېرته ځي. نو نبی علیہ السلام وفرمایل وی څوک چې حرم ته داخل شو هغه ته هم امن دی، هغه ته به موږ څه نه وایو. د الله پاک پیغمبر حرم خو هم دومره غټ نه دی، ټولې مکې خلک خو پکې نه راځي، ته بس خلک داخل شي نو بیا دا نورو. نبی علیہ السلام وفرمایل وی چا چې په ځان پسې د خپل کور ور بند کو هغه ته هم امن دی، هغه ته هم څه دی؟ هغه ته به هېڅوک نه وایي که ایمان راوړي او که نه راوړي، خو چې په ځان پسې د کور ور بند کو ده ته به څه امن وي. ابو سفیان وی اوس خبره لږ ټیک شو چې خلک د په ځان پسې د ورونه بند کړي که نه، که ایمان راوړي او که نه راوړي، ورونه دې بند شي، امن به ورته څه شي؟ حاصل شي. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا نبی علیہ السلام عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی د ابو سفیان یو غونډکۍ ته وخېجوه چې دا ټول صحابه کرام یې ویني چې څوک ورته څه ونه وایي، ځکه چې هر سړی وي د قبیلې د مکې سردار ابو سفیان د هر سړی د په مرګ پسې ګرځي. نو دې غونډکۍ ته یې وخېجوه چې دا ټول مجاهدین یې ویني چې څوک ورته څه ونه وایي، چې پته ورته ولګي دا مسلمان شوی دی. وی ټیک شو راځه. نو ابو سفیان ځان سره داسې یو غونډۍ ته وخېجو، عباس رضی الله تعالی سره ودرېدو. نو داسې قافلې را روانې دي، یوه قافله را روانه ده د مجاهدینو د صحابه کرامو، او د یو امیر دی هغه جنډه نیولې ده. مهاجرینو قافله راله او د هغې نه مشر چې کوم مخې ته امیر روانو هغه حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه، هغه جنډه نیولې ده او شاته پسې مهاجر صحابه کرام روان دي. بل قافله د مجاهدینو داسې راله او مخکې د یو امیر روان دی سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه. دا قافله د انصار وه، انصار د مدینې منورې چې کوم صحابه کرامو دي مجاهدینو قافله را روانه وه، مخې ته یو تن روان دی، جنډه یې نیولې ده سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه.
خو چې دا سعد ابن عباده رضی الله عنه د ابو سفیان په خوا تېرېده که نه او دته یې داسې وکتل هغه ته خو پته وه چې دې سړي زموږ پیغمبر ته ډېر تکلیفونه ورکړي دي نو په ډېر جذبه کې راغی نو چغې وویله وی الیوم یوم الملحمه نن به د جنګ ورځ ده د جنګ موږ به نن غوښې پرې کوو الیوم یوم الملحمه نن د جنګ ورځ ده ته به ګورې چې موږ نن څنګه جنګ کوو ابو سفیان ویرېدو وی دا څوک دي عباس رضی الله تعالی تپوس کو وی دا انصار دي کنه وی دا خو ډیر غصه دي دا خو ډیر غصه دي پدې کې قتل چې بل ډله را روانه ده په هغه کې هغه کسان روان دي چې ټول اسلحه چولي بس داسې را روان دي نو ابو سفیان داسې ویریدو د عباس رضی الله عنه تپوس کوي عباس دا څوک را روان دي وی دا انصار او مهاجر شریک را روان دي نو دا خو ډیر لوی قافله نه ده دا خو ډیر خلک نه دي پدې کې نبی علیہ السلام هم را روان دي په دې قافله کې نبی علیہ السلام هم را روان دي نو چې نبی علیہ السلام داسې تېرېده که نه نو د ابو سفیان ورته آواز وکړو وی اے محمد صلی الله علیه وسلم وی تا د خپلو صحابه کرامو ته حکم ورکړی دی چې خپل خاندانونه پې قتل کړي د مکې خلک ټول قتل کړي نبی علیہ السلام فرمایل نه ما خو دا حکم نه دی ورکړی چاته چې تاسو مکې خلک قتل کړئ نو دا ماته سعد بن عباده څه وی هغه وی چې الیوم یوم الملحمه خو د جنګ ورځ ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د سعد ابن عباده نه جنډه واخلئ د سعد ابن عباده نه جنډه واخلئ خیر بل چاله مو ورکوي داغه قیس چې کمزوی دی غلې ورکوي داغه زوی له دا جنډه ورکوي خو د نه جنډه واخلئ داغه زوی له جنډه ورکړه بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی مکرمه ته روان دی